خورې ته هم صحابیه یې؟ خورې همدا صحنه را سره تصور کړه او په زړه او ځان را سره ووسه. فکر وکړه ته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسته یې، سترګې د هغه د مبارک مخ په لیدو باندې یخوې او د زړه په غوږو یې شیرینو خبرو ته غوږ یې، ځکه هغه صلی الله علیه وسلم خو باید په زړه واورو نه په غوږونو. په دې وخت کې یوه جنازه تیریږي او اصحاب کرام یې ښه یادوي. هغوی ښایي داسې ووایي دا مړی ډېر وفادار ملګري، مینهناک میړه، نیک زوی او ښه ګاونډی و. غریبان یې نه هېرول، پوروړو سره یې مرسته کوله، مات زړونه یې رغول او مایوسو خلکو ته یې ډاډ ورکاوه. ډېر ځله د غمجنو اوښکې پاکې کړې او لوېدلي خلک یې راپورته کړي دي. له قرآن سره ملازم و او له جومات څخه نه ورکېدی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل واجب سو. بیا لږ شېبه وروسته یوه بله جنازه تېرېدله. نو اصحاب کرامو په بدو باندې یاده کړله. شاید داسې یې ویلي وي دا یو خراب ملګری، توند میړه، ازاري زوی او خاین ګاونډی و. په دا ټول عمر یې کوم غریب ته خیرات نه دی ورکړی. ټول عمر یې په خپلو کړنو د خلکو زړونه مات کړه او په خپلو خبرو یې خلک سپک کړي دي. نه یې قرآن پیژنده او نه د جومات لار ور معلومه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وویل واجب سو. اصحابو کرامو وپوښتل څه شي واجب سو د الله رسوله؟ هغه وویله د چا چې تاسو ښه یاد کړل هغه ته جنت واجب سو، او د چا چې تاسو بد یاد کړل هغه ته دوزخ واجب سو. تاسو په ځمکه کې د الله ګواهان یاست. خورې اوس چې تا دا خبرې واورېدلې او په دې پوهېږې چې یو ورځ به ته هم په اوږو بار د قبر په لور وړل کېږې، کومو خلکو سره چې نن ناسته ولاړه کوې دوی په مځکه کې د الله ګواهان دي. نو خپل ګواهان اصلاح کړه، نیکه لور اوسه. که مړه سوې مور او پلار به دې وایي ای الله زموږ لور وبخښه، ځکه زموږ زړونه هم ساتل، نیک چلند یې هم را سره کاوه، غږ یې نه راباندې پورته کاوه، بدې بدرنګې یې نه راته کولې او زموږ په خوشحالولو کې تر ټولو خویندو هم مخکې کېدله. مینه ناکه کورودانه اوسه. که مړه هم سې میړه به دې وایي ای الله دا زما ملګری وبخښه، ځکه زه پرې داسې ګران وم لکه خپل ځان. زما عزت یې ساتئ، زما کور یې رڼا کړی و، په بچیانو مې مهربانه وه او زما د مور او پلار احترام یې کاوه. ای الله دا په تنګسه کې صبرناکه او په پراخۍ کې شکرګزاره وه، نو قبر یې د جنت د باغچو یوه باغچه وګرځوې. خورې مشفقه مور اوسه. که مړه سوې بچیان به دې وایي ای الله زموږ مهربان او زهیره مور وبخښې، خپل هر څه یې له موږ زار کړل، اول یې موږ سمبالولو او بیا ځان ته پام کاوه، د لمانځه ټینګار یې راته کاوه، روژې نیولو ته یې هڅولو او قرآن کریم یې را زده کاوه. ای الله دې زموږ ترمنځ توپیر نه کاوه او نه یې زموږ زړونه له یو بل څخه بدول، زموږ څخه یې په خپلو کې خواږه ورونه جوړ کړي وه. نو ای الله قبر یې رڼا او جنت یې نصیب کړې. غوره خور اوسه. که مړه سوې چې ستا خویندې داسې ووایي ای الله دا زموږ د زړه ټوټه او ګرانه خور وه، که موږ به اړیکې ورسره شکولې دې به نه پرېښودلو، له خیر پرته مو کوم شی نه دی ترې لیدلی او نه مو دی ترې اورېدلی. نو ای الله قبر د جنت د باغچو څخه یوه باغچه وګرځوه. نرمه انګور اوسه. که مړه سوې چې خواښې دې ووایي ای الله دا زما د خپلو لوڼو څخه هم ښه لور وه، زما زړه یې ساتئ، زما په دماغ پوهېدله او زما زوی سره یې زما خدمت کې هم مرسته کوله. ای الله ته پرې داسې مهربانه اوسه لکه هغه چې پر ما مهربانه وه. خورې نیکه خواښې اوسه. که مړه سوې چې انګور دې ووایي ای الله دا زما د خپلې مور غوندې مور وه، د کمزوري په وخت کې یې راسره مرسته کوله، د غم په مهال یې ډاډګیرنه راکوله، خپل زوی ته یې زما سره د ښه ژوند ټینګار کاوه او زما په بچیانو یې د بل چا بچیان نه مخکې کول. نو ای الله ته ورسره داسې معامله وکړه څنګه چې ستا له شان سره ښایي. ښه ګاونډی اوسه. داسې که مړه سوې نو ګاونډیان به دې ووایي ای الله دا لکه زموږ خور داسې وه، په غم او شادۍ کې یې مرسته کوله، نه یې زموږ راز رسوا کوئ او نه یې زموږ عزت ته په سپکه کتل، زموږ د ناروغ پوښتنه کوله او د مړي تعزیت یې کاوه، خواړه یې را ډالۍ کول او سلام کلام یې را سره کاوه. نو ای الله ته یې ښه ګاونډ کې ځای ورکړې. خورې امانتداره ملګری اوسه. که مړه سوې نو ستا ملګری هغه به داسې ووایي ای الله دا په ما ستا د یو نعمت غوندې وه، تل یې ته را یادولې او ستا اطاعت یې هڅولم، قرآن یې را ډالۍ کړی و چې اوس هم را سره دی،
تسبیح یې راکړي وې چې تل مې په لاس کې وې. کله هم زما راز نه دی رسوا کړی. که به زه د لارې څخه کږه سوم نو په نرمۍ به یې لارې ته سیده کړم. چې خفه به وم په غم به راسره شریکه وه، او چې خوشحاله به وم په خوشحالۍ کې به راسره ګډه وه. ای الله، دې خپل زړه او کور دواړه ما ته پرېښي وه، نو ته یې جنت کې په ښکلي کور ونازوې.